جنرال مبین او د ننګرهار پخوانی والي ضیاء الحق امرخیل د مفتي منیر شاکر په مړینه خواشیني ښودلې ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ننګرهار پخوانی والي ضیاء الحق امرخیل د مفتي منیر شاکر په مړینه خواشیني ښودلی. هغه ویلي چې د خدای په کور کې پر یو دیني عالم برید خواشینونکی دی. نوموړي د منیر شاکر کورنۍ ته تسلیت ویلي دي. بل خوا جنرال مبین ویلي مفتي منیر شاکر د رب حضور ته ورغی. نوره معامله یې له هغه لوی ذات سره ده. موږ ټول ورسره په لوړه کچه اختلاف لرل، خو له مرګ وروسته د یو چا سپکوي نه اسلام ایجابوي، نه افغانیت او نه پښتو ایجابوي. احساسات مو کنټرول کړئ. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا ملاقات.